د کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. سلامونه مې ومنئ دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسېږئ. آیا غواړئ چې پوه شئ په هغه هېوادونو کې چې ټیک ټاک کار نه کوي څنګه د ټیک ټاک څخه استفاده وکړو؟ که غواړئ پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. اوس راځو د موبایل سکرین ته. اوس موږ سره ټیک ټاک دی او موږ په داسې هېواد کې اوسېږو چې هلته ټیک ټاک کار نه کوي. صحیح ده؟ یا د دولت د خوا نه ټیک ټاک بند شوی دی. نو موږ راځو لومړی پلی سټور ته چې دلته ښکاري دا سره کرښه چاپېره ده، دغه به کلیک کړئ او دلته به پلی سټور ته داخل شئ. په سرچ کې به ولیکئ افغان وی پی این AFGHAN VPN دا به ولیکئ او له هغه لاړ به شي، دا به را ډاونلوډ کړئ. کله چې مو دا ډاونلوډ کړ دا دریم هغه دی، ګوره افغانستان 3 سوپر VPN دا به را انسټال وکړئ. چې دا کله انسټال شي او دا افغان VPN د دې دپاره هم ښه دی چې ځای هم کم نیسي او زر ډاونلوډ کېږي، امبیان هم کم وهي. نو د دې لپاره افغان VPN چې دی دا ډېر ګټور تمامېږي. په موبایل کې ستاسو په موبایل کې دا وینو ډېر ځای به ونه نیسي، البته لس MB ځای نیسي. نو د دې په خاطر باندې چې دا افغان VPN ډاونلوډ کړئ تر ټولو ډېره ښه ده چې بیا کولی شي په اسانۍ سره ستاسو ټیک ټاک کار وکړي. کله چې تاسو دغه کنیکټ کړ دغه افغانستان 3 سوپر VPN دا چې کله تاسو کنیکټ کړ نو بیا دا ستاسو هغه ځای چې دی دا ځای تاسو صحیح نه ښیي. مثال که تاسو په افغانستان کې یاست او تاسو کنیکټ کړی وي نو دا داسې ښیي چې ته مثال په سعودي عربستان کې یا په اماراتو کې یا په فرانسه کې یا په کاناډا کې یا په هر ځای کې بدل ځای ښه هغه اصلي ځای ستاسو نه په ګوته کوي او داسې نه ښیي چې تاسو مثال په افغانستان کې یاست، ستاسو دغه ځای نه ښکاره کوي. ښه اوس راځو موږ افغان VPN ډاونلوډ کړو، راځو دلته یې کنیکټ کوو. ګوره هغه اشاره مو ورکړې دغه به کلیک کړئ. له دې وروسته به راشئ. دا خو لږ وخت نیسي نو دې خاطر باندې دغه چې کله دننه کېږي دې VPN ته نو لږ وخت باندې مو ونیسي. کله چې داخل شولئ VPN ته ګوره دغه اکسپټ دا به کلیک کړئ. له دې وروسته به بیا دلته په دې څنګ کې تاسو د افغانستان د بیرغ هم وینئ نو ته چې کله بیا غواړئ چې دغه کلیک کړئ کوم بل هېواد سره نو بیا به دغه د افغانستان بیرغ چې دغه نښانه درکړل شوې ده دغه به کلیک کړئ. صحیح ده؟ نو بیا به د دې نو ډایرکټ تاسو هر دلته لیکي اوکې دا اوکې بټن به ووهئ بیا نو ستاسو دا هغه کنیکټ کېږي. کوم هېواد سره چې غواړئ دا کنیکټ کړئ دا کنیکټ کېږي. هر کله چې د افغانستان بیرغ دغلته راغی ګوره دغه سیټ کې دغه نښانه مو ورکړې دا راغله دغه کلي راغله نو بیا پوه شئ چې دا کنیکټ ده. که چېرته دا کلي بیرته لاړله بیرته به کلي همدغسې بیرته بیا کنیکټ کوئ بیا به ټیک ټاک کار شروع کوي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک او له نورو دوستانو سره شریکه کړئ. هر چیرې چې یاست ښاد او بریالي اوسېږئ. د یو سرلوړي سوکاله او باثباته افغانستان په هیله.